بسم الله الرحمن الرحیم. دا ورو پوښتنه کوي که د یو چا لمونځ قضا سي چې کله قضا راوړي یوازې د فرضو قضا به راوړي که د سنتو قضا هم سته؟ نه، یوازې د فرضو قضا به راوړي، د سنتو قضا نسته. یو د سهار د لمانځه قضا که د سهار فرض قضا سوي وي نو د سهار د لمانځه قضا که راوړي د سنتو قضا به هم راوړي. د سهار د فرضو د سنتو څخه سیوا د نورو سنتو قضا نسته. د نورو المنځو قضا که راوړي یوازې د فرضو قضا به راوړي، د سنتو قضا نسته. یو د ماپښین دغه د سهار سنت چې دي هغه مؤکد سنت دي، د هغو تاکید دومره قوي دي چې هغه تقریبا واجبو ته نږدې دي. همدا وجه ده چې زموږ علما کرام وایي چې د سهار سنت دا بغیر له ضرورته په ناستې هم نسې کولی، ځکه هغه قوي دي. نو هغه که د فرضو قضا راوړله د سنتو قضا به هم ورسره راوړي، او په نورو کې بیا د سنتو قضا نسته، یوازې د فرضو قضا به راوړي. په جنازه کې به یوه طرف ته سلام ګرځوي که دواړو طرفو ته؟ په اعلاء السنن کې علامه ظفر احمد عثماني صاحب رحمه الله زموږ مذهب نقل کړی دي، د احنافو مذهب، او په دلایلو یې ثابت کړي دي، روایات یې نقل کړي دي. زموږ د احنافو مذهب دا دی چې په جنازه کې به دواړو طرفو ته سلام ګرځي، السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله، دواړو طرفو ته سلام دی په جنازه کې. هغه دروازې سره چې څوک دي دا دروازه بنده کوي، دا مسجد یې خیږي، دا دروازه ورته بنده کوي. نو په جنازه کې دواړو طرفو ته سلام دی، لکه په عام لمانځه کې چې دواړو طرفو ته دی، په جنازه کې هم دواړو طرفو ته سلام دی. شیخ صاحب ما قرآن شریف مچ کړي، بل ملګري می راته وویل چې دا کار مه کوه، دا بدعت دی، نه دی جایز. دا خبره صحیح ده که نه؟ نه ده صحیح، دا د خبره غلطه ده. د قرآن شریف مچول بالکل صحیح دی، ثابت دی. سیدنا عمر رضی الله عنه چې به کله قرآن شریف راواخستی نو مصحف شریف به یې مچ کړي، ول هذا منشور ربي، ول دا زما د رب منشور دی، مچ به یې کوي، په سترګو به یې کښېښوي. سیدنا عثمان رضی الله عنه چې به کله قرآن شریف راواخسي مچ به یې کوي، په سترګو به یې کښېښوي. یو وخت زه په مسجد نبوي کې ناست وم، روژه وه، د ماښام د لمانځه بعد مې تلاوت کوي، نو چې کله مې تلاوت خلاص کړي نو قرآن شریف مې مچ کړي داسې، نو بیا مې هلته کښېښوي. نو یو بل کس مې څنګ ته ناست دی، نو هغه ما ته وایي هذا بدعه، هذا بدعه، لا تفعل، هذا بدعه، وایي دا کار مه کوه، دا بدعت دی. ما ویل ولې بدعت دی؟ وایي علامه ابن عثیمین رحمه الله یو عالم دی، وایي هغه نوشته کړي دي. ما ورته ویل سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله عنه به چې کله قرآن شریف راواخسي مچ به یې کوي، او سیدنا عمر رضی الله عنه چې به کله قرآن شریف راواخسي مچ به یې کوي. دی قال ابن عثیمین ما ورته ویل اقول لك كان عمر وكان عثمان يقبلان المصحف وانت تقول قال ابن عثیمین. زه درته وایم زه عمر عثمان مچوي او ته وایې ابن عثیمین نه وایې چې مې کوه. زه د عثمان دا ومنم که د ابن عثیمین دا ومنم. او نبی علیه السلام فرمایي وایي علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین. نبی علیه السلام وایي زما سنت عملي کوي او زما د خلفاء راشدینو سنت عملي کوي. نو دا خبر غلطه ده، قرآن شریف بالکل مچول جایز دی. دوری مختار دا مسله ذکر کړې ده. په لمانځه کې امام په اول رکعت کې قل هو الله وویل، په دوهم رکعت کې تبت یدا وویل، دا لمونځ صحت لري که نه؟ که قصدن یو څوک دا کار کوي، قصدن د لمانځه د ترتیب خلاف تلاوت کوي،
معنا د لمانځه کې په دغه د قرآن شریف د ترتیب خلاف د قرآن شریف ترتیب خو داسې دی چې اول تبت یدا ده بیا قل هو الله ده دی اول قل هو الله وایي بیا تبت یدا وایي دې ته معکوس وایي قرآن شریف بې ترتیبه وایي نو قصدن دا کار کول دا مکروه دی او که قصدن نه کوي سهون دا کار وسي بیا پروا نه لري او اکثره چې د چا څه دا کار کېږي دا سهون کېږي نو پروا نه لري شیخ صاحب پوښتنه مې په دې ډول د یو شخص په سفر روان دی هغه موټر ولمانځه ته هم ودرېږي بیا هم یو سړی په موټر کې لمونځ په اشاره کوي روغ سړی هم دی نو لمونځ صحت لري که یا نه لري چې لمونځ د موټر ودرېږي بیا به لمونځ صحیح کوي په صحیح طریقه به کوي په اشاره باندې لمونځ کوي څوک کوي د ضرورت په خاطر نو هغه لمونځ هم بېرته راګرځېدل غواړي او دا چې لمونځ موټر هم درېدلی دی بې ضرورته نه دی صحیح مفتي صاحب که یو موټروان بل کس په موټر ووهي هغه مړ سي نو موټروان باندې کفاره شته که به یوازې دیت ورکوي بالکل کفاره پر لازمه ده کفاره به ورکوي زن از حیض پاک شود قبل از غسل حیض هم بستری بعضا جواز دارد بله جواز داره مشکل نداره زه شهرینو کې اتاق لرم نږدې را سره د دینی درسونو حلقې نشته داسې کتاب راته وښایه چې په خپله یې مطالعه کړم یا یو مسجد کې نږدې درسي حلقه بهشت زیور واخله بهشت زیور کتاب واخله بهشت زیور واخله او دا کتاب خپله مطالعه په کور کې هم وایه پاکې دیني مسایل هم شته او هر څه پکې شته زه په سرینا کې وظیفه لرم هلته د جمعې لمونځ کوي دلته مسجد کې چې ادا سي ښه کار دی او که سرینا کې هلته هم کولی سي دلته هم کولی سي فرق نه لري خو جامع مسجد بهتره دی ما د یو کس لور خپل زوی ته وغوښتله هغه راته وویله چې زما سره بدل وکړه ما ورته وویله چې زما لور وړه ده او ستا زوی هم وړوکی دی نو څنګه بدل ورسره وکړم یا بدل مه کوه د ده لور خپل زوی ته وغواړه او ستا لور بیا که د ده زوی غټ سو چرسي و بنګي و بله بلا و بتره نه وه اخلاق برابر و ورې که که نو برابر مې ورکوه د ده لور ستا زوی ته وغواړه او ستا لور مه ورکوه ستا لور غټه سي د ستا د لور هم خوښه وي د ده زوی هم ستا لور خوښه وي اخلاق برابر یې بیا یې ورکه و بعد پوښتنه دا ده شنو سید و بعد پوښتنه دا ده چې د جمعې د لمانځه وروسته اول 4 رکعاته کېږي که 2 رکعات اول 4 رکعاته دي دا سنت مؤکد دي بیا 2 رکعاته دي هغه سنت زائده دي دا خط نه سم ویلی خط لږ سم نوشته کوي چشلی په سهو کې په سهو المانځه کې دواړو طرفو ته سلام ګرځي که یو طرف ته که امام وي یو طرف ته سلام وګرځوه هسې نشته دواړو طرفو ته سلام ګرځي دا تلواریان وزغلي نو په امام وي یو طرف ته سلام ګرځوه او که منفرد وي بیا دواړو طرفو ته سلام وګرځوه سوال لیکلی دي مختصر یې لیکي وروره یو مجاهد چې په سب کې وي د نظام خدمت کوي او دغه مجاهد ته د نظام د خوا څخه یو شی ورکړل سي مثلا کوټ یا جرابي یا نور داسې شیان نو دا مجاهد د خپل شان پلار یا ورور یا بل انډیوال ته ورکړي دا څنګه دي او یا زاړه سي بیرته نظام ته تسلیم شان 2 قسمه دي یو هغه شان دي چې به د استعمال دپاره ورکول کیږي یو هغه شان دي چې ملکیتن ورکول کیږي
اوس مثلا نظام دی، یو څوک نظام کې رئیس دی، ولسوال دی، والی دی، نو هغه ته موټر ورکول کیږي، هغه ته مثلا چوکۍ ورکول کیږي، هغه ته مثلا غالۍ ورکول کیږي. دا شان د استعمال دپاره ورکول کیږي، ملکیتن نه دي. نو دا شی دی بل ته نشي ورکولی، دا دی استعمالولی سي تر څو پورې چې دی په دې وظیفه باندې. یو بیا هغه شان دي چې په نظام کې یو چا ته ورکوي، ملکیتن یې ورکوي. لکه اوس فرض که په ژمي کې مجاهدینو ته کوټ ورکوي، جرافې ورکوي، په دوبي کې کالي ورکوي، په اختر کې د اختر جامې و خولۍ و شی ورکوي، دا بیا ملکیتن دي. هغه بیا ته بل چا ته هم ورکولی سي، هغه بیا مشکل نه لري، خپله هم استعمالولی سي، بل ته هم ورکولی سي.